जिंदाबाद जबरदस्त مونږ ته وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې او سپي ته ازمرې کارغه ته باز وایه سپي ته ازمرې کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوې مونږ همیشه هره خبره د پښتو په پښتو کې د خلکو په سترګو کې سترګې ورکړي دي کړي وه کو به یې او بیا به یې هم کو زما پښتنو زه به ستاسو نه تپوس کوم او تاسو به پې ګواهي ورکوئ نن درته زه د ترقیاتي کارونو خبرې نه کوم زمونږ لیډر عمران خان په دنیا کې چې په کم انداز کې د اسلام مقدمه لړاو کړې ده بل چا کړې ده په کم انداز چې عمران خان د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم مقدمه لړاو کړې ده بل چا کړې ده زما پښتنو आवाज جو تیز کوي جواب راکوي چې په پاکستان کې به ډرون حملې کېدې صرف عمران خان راغی ډرون حملې بندې شوې بل چا کړې ده زما پښتنو عمران خان وایي یورپ ته واورئ مولانا صاحب وایي چې یورپین یونین ته عمران خان انکار ولې کړی دی فضل الرحمن وایي هغه وایي چې عمران خان یورپین یونین ته ولې داسې خبره کړې ده زما پښتنو واورئ جے یو آی په سینټ کې قرارداد جمع کړی دی واورئ په سینټ کې قرارداد جمع کړی دی او په کومه خبره باندې وایي چې عمران خان په دنیا کې د پاکستانیانو د غیرت خبره کړې ده نو زما پښتنو په لنډو الفاظو کې خپلې خبرې ختموم لاس چوت کوي ګواهي راته راکوي چې خان صاحب په کم انداز کې دا زمونږ مقدمه لړاو کړې ده ملګرتیا به یې کوئ په اخره پورې به ورسره ودرېږئ چې وایي درته اسلام آباد ته راشئ ځئ به او چې کله انشاءالله عمران خان دې ولې شکست ورکوي او تحریک عدم اعتمادي ناکامه کوي د پاکستان د تاریخ د ټولو نه غټې جلسې له ډي چوک اسلام آباد ته به راځئ به ودرېږئ به ورسره نو زما پښتنو عمران خان ستاسو دپاره د خپل قوم دپاره د هر چا سره دښمني اخیستې ده ملګرتیا به یې